خدای ډیورنډ په سیند لاهو کړې چې روژه مات مو د کابل په اذان شینه. جوړ بخیر. دا وخت د پښتون قام د یووالي او اتفاق غوښتونکي اتل باچا خان په مزار کې یو، کوم چې د موجوده کوزې پښتونخوا د اشنغر په سیمه کې د بهر خان په کور زیږېدلی و. د باچا خان بابا د نظریې مطابق جنګونه یوازې په ټوپک نه بلکې په قلم هم ګټل کیږي. هغه د خپل قوم د ټکنیکل وار نه د بچ کېدلو لپاره په لسګونه مدرسې، سکولونه او جوماتونه تعمیر کړي وو. د باچا خان رحمت الله علیه په جنازه باندې تاریخ داسې معجزه وښوده چې د پېښور او جلال آباد لاره د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکه وه. حتی د هغه وخت د جنگ دواړه لوري یعنې حکومت او مجاهدینو د باچا خان د درناوي لپاره یو ورځنی اوربند اعلان کړو. د باچا خان د مزار رغونې چارې په کال 2007 کې د جلال مطاب حامد کرزي او عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په لاسونو د پردې پر اخښلو سره پیل شوې.